ګرانو مینوالو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن ډېر یو مهم موضوع چې د اورال جهل په نوم باندې ده تاسو سره شریکول غواړو. اورال جهل چې یو وخت د نړۍ څلورم ستر داخلي جهل و، د قزاقستان او ازبکستان په پولو کې پروت و. د تېرو څو لسیزو راهیسې د اوبو ناسمه مدیریت او زیاته استفاده د دې لامل شوه چې اورال جهل نوي څرنه سطحه له لاسه ورکړه. دا یو زړه بوږنونکې بیلګه ده چې څنګه د انسان فعالیت د چاپیریال په وړاندې ناوړه اغیزه لري. د اورال جهل تاریخي اهمیت. اورال جهل د سیمې لپاره د ژوندانه مهمه سرچینه وه. دا د کب نیولو یوه لویه سرچینه، د ځایي ټولنو لپاره اقتصادي ملا او د اقلیمي ثبات ساتونکې وه. امو دریا او سیر دریا سیندونه د جهل ته اوبه ورکولې او د دې ساتنه یې کوله. د وچېدو لاملونه دا ولې وچ شو؟ علت یې څه شی و؟ د شلمې پېړۍ په منځ کې د شوروي اتحاد حکومت د پنبه کرلو لپاره د سیندونو د اوبو لویه برخه د کرنیزو پروژو لپاره وګرځوله. دې کار که څه هم د پنبې تولیدات زیات کړل، خو د اورال جهل د وچېدو لامل شو. چاپیریالي پایلې. یو، صحرایي بدلون. د جهل وچېدو وچه شوې ښکته برخه چې اوس د ارلکوم صحرا په نوم یادېږي په زرګونه کیلومتره مربع پراخه شوې ده. شګو طوفانونه له دې صحرا څخه زهرجن مواد خپروي چې کرنې او چاپیریال ته زیان رسوي. دوم، د ژوند د ډولونو له منځه تلل. د جهل د ایکو سیستم له منځه تللو کبانو او ځنګلي ژوند ته پراخه زیانونه اړولي دي. دریم، د بیا احیا هڅې. قزاقستان د اورال جهل شمالي برخې د بیا راژوندي کولو لپاره هڅې کړي دي، لکه د کوک اورال بند پروژې چې د اوبو په ساتلو او د کبانو د ښکار د صنعت په بیا احیا کې مرسته کړي. خو د جهل جنوبي برخه کې چې په ازبکستان کې ده لا هم بیریا پاتې ده. د چاپیریال د پوهاوي سمبول. د اورال په وچه برخه کې د چاپیریال د پوهاوي سمبول. اورال په وچه برخه کې زنګ وهلې بیړۍ د دې جهیل د نابودۍ یو زړه بوږنونکې نښه ده. دا د انسان د ناسمو کړنو او د چاپیریال د ناسم مدیریت د پایلو یو تلپاتې درس ګڼل کیږي. نو ګرانو مینوالو، که چېرته دغه درس ستاسو خوښ شوی وي نو نور دوستانو سره یې شریک کړئ. منندویه به مو یاستو.